د قیامت په ورځ به درې کسان پریشان وي په ژړا به دوزخونو ته روان وي عملونه به عبث ډېر به ناتوان وي شرمنده به د محشر پر میدان وي د قیامت په ورځ به د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د آخرت ویره عملونه به عبث ډېر به ناتوان وي شرمنده به د محشر پر میدان وي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د آخرت ویره درنو اوریدونکو په دې خپرونو کې انشاء الله د الله رب العزت د هغو خاصو بندگانو د اعمالو او کړنو یادونه کیږي چې هغوی د آخرت څخه ویریدل نو د دې خپرونو اوریدل د هر مسلمان لپاره ضروري دي تر څو په دې باندې پوه شي چې د الله رب العزت دغه خاص بندگان څومره له الله څخه ویریدل او د دنیا ژوند ورته څومره بې ارزښته ښکارېده سبب یې دا و درنو اوریدونکو چې پر الله جل وعلا شانه او آخرت یې ټینګ ایمان او باور درلود همدغه د ایمان ځواک و چې په ډېر لږ وخت کې په نیمه نړۍ کې اسلام خپور کړ خو نن من ګورو چې د دنیا ټول مصیبتونه په اسلامي نړۍ راوریږي او مسلمانان د غلامي او محکومیت ژوند تیروي دا ځکه چې نن ورځ زموږ ایمانونه کمزوري دي او یوازې په خوله مسلمانان یو او زیات شمیر عملونه زموږ کفارو ته ورته دي څه چې د قرآن غوښتنه ده څه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناوو او د لارښوونو غوښتنه ده موږ په هغې باندې عمل نه کوو قرآن کریم لولو قرآن کریم تلاوت کوو خو عمل پرې نه کوو صحابه و کرامو رضی الله عنهم به په کفارو شرطونه ایښودل د کفارو نه به جزیې اخیستلې خو نن کفار په مسلمانانو باندې شرطونه ږدي ځکه چې موږ د الله رب العزت ویره له خپلو زړونو څخه ایستلې ده او موږ ته د یهودو او نصاراو عملونه ښه ښکاریږي د صحابه و کرامو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش قدم مو پریښی بلکې د اسلامیت او د انسانیت د دښمنانو په نقش قدم باندې روان یاست نو ځکه کفار په موږ شرطونه ږدي صحابه و کرامو ته به چې حکومت وسپارل شو هغوی به د خلکو خدمت کوه او حتی خپله تنخوا به هم په فقیرانو او مسکینانو باندې ویشله نن تاسې وګورئ چې لږ غوندې اختیار هم موږ ته راکړی شي هغه ټول په خپله ګټه استعمالوو خدمت نشته د خلکو حقوق خورو د ځان لپاره قصرونه او بلډینګونه ورباندې جوړوو او د یوې ذرې په اندازه هم د آخرت فکر نه کوو داسې فکر کوو چې موږ هیڅکله هم نه مرو او تل به ژوندي یو او یا هم به په آخرت او قیامت باندې هیڅ ایمان نه لرو داسې کړنې ترسره کوو نن ګورو چې زموږ ډېر لوی لوی علما چې هغوی په خپله ژبه باندې هم ځان ته لوی لوی علما وایي د دنیا او د پیسو په خاطر د یهودو او نصاراو په غلامي بوخت دي او د هغو د غلامي کړۍ په خپلو غوږونو کې اچولي په داسې حال کې به اسلامي امت ولې په ذلت کې نه وي چې مشران داسې وي علما داسې وي نو د عوامو نه به څه ګیله وي د دې خپرونو په اوریدلو به وپوهیږو چې خپل ژوند په څه ډول جوړ کړو او تر خپلې وسې زیار وباسو چې د صحابه و کرامو رضی الله عنهم په شان خپل ژوند جوړ کړو تر څو پورې چې د مسلمانانو تللی عزم او برم بیرته په لاس راشي دا په هغه صورت کې چې د آخرت ویره زموږ او ستاسو په زړونو کې پرته وي
خپل ژوند الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو نو الله به مو د دې ذلت نه بچ کړي او بیرته به مسلمانانو ته عزت ورکړي تر څو چې مسلمان د الله د کلام نه د رسول الله د احادیثو نه مخ اړوي همداسې به په ذلت کې ژوند کوي. تاسو وګورئ چې الله رب العزت په خپل کلام کې د آخرت احوال څنګه بیانوي. اسلام پر آخرت عقیده په ډیره منظمه توګه او په ډیر تاکید سره وړاندې کړې. د اسلام له نظره هغه څوک مسلمان نه دی چې په آخرت باور نه لري. د قرآن کریم یوه پاڼه به هم داسې پیدا نشي چې په ښکاره ډول او یا هم د اشارې په بڼه د آخرت یادونه پکې نه وي شوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپلو ښوونو کې د آخرت پر عقیدې له بریده زیات زور اچولی دی. تاسو د قرآن کریم لومبنی صورت سورې فاتحه ولولئ. الله څه وایي؟ الحمدلله رب العالمین. ټوله ثنا او ستاینه یوازې هغه الله ته ده چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. الرحمن الرحیم، ډیر مهربان زیات رحم لرونکی دی. مالک یوم الدین، د جزا د ورځې مالک دی. تاسو ګورئ الله رب العزت په خپل کلام کې د قرآن په سر کې په سورت فاتحه کې د آخرت د ورځې یادونه کړې، مالک یوم الدین. همدارنګه په قرآن کریم کې دویم سورت د بقرې سورت دی. الله څه وایي؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. په دې کتاب کې هیڅ شک نشته، دا د متقیانو لپاره هدایت دی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون. مؤمن څوک دی؟ هغه کسان دي چې په غیبو ایمان لري، لمونځ قائموي او زموږ له ورکړې روزي څخه انفاق فی سبیل الله کوي. څه چې موږ ورکړي دي د هغو پیسو نه د الله په لاره کې مصرف هم کوي. او په پای کې الله وایي والذین یؤمنون بما انزل الیک، او په هغه کتاب ایمان لري چې تا ته مو نازل کړی دی. وما انزل من قبلک، او په هغه باندې چې مخکې له تا نازل کړي شوي دي. وبالآخرة هم یوقنون، او هغوی په آخرت کلک باور لري. دا د متقیانو صفت دی چې کله په آخرت باندې کلک باور او کلک یقین لري نو باید د آخرت ویره د هغه په زړه کې پرته وي او خپل ژوند د الله د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د ویناوو په رڼا کې تیر کړي. وګورئ درنو اوریدونکو، په ټولو بنسټیزو عقایدو او اعمالو باندې د آخرت د عقیدې مهر لګېدلی. له دې څخه څرګندیږي چې په بریالیتوب سره د ژوند په نیغه لار د تللو لپاره لازمه ده چې انسان په آخرت ټینګ او رښتینی ایمان ولري. یو سړی مونځ کوي، زکات ورکوي، انفاق فی سبیل الله کوي، خو په آخرت باندې ټینګ یقین او باور نه لري، هغه کس ته موږ مسلمان نشو ویلی. نو په ټولو بنسټیزو عقایدو او اعمالو باندې د آخرت د عقیدې مهر لګېدلی. د قرآن کریم ډیر زیات سورتونه د قیامت او آخرت په بیان سره پیل کیږي او د ډیرو زیاتو سورتونو پای د قیامت او آخرت په بیان سره کیږي. د حاقه، معارج، زلزال او قارعه سورتونه په مکمله توګه د قیامت او آخرت په بیان کیږي. او په دې ټولو صورتونو کې د قیامت په بیان او خبر دومره زور اچول شوی دی چې د قیامت او وروسته له هغې څخه د راتلونکو حالاتو تصویر او نقشه د انسان تر سترګو کیږي. د قرآن کریم دا صورتونه باید په ښې پاملرنې او غور سره په وار وار تلاوت شي او ژباړی وکتل شي تر څو په انسان کې د آخرت یقین ژوندی او تلپاتې شي. قرآن کریم کې د الله رب العزت دی وینا ته غوږ شئ چې الله فرمایي اذا وقعت الواقعه، کله چې کیدونکې واقعه منځته راشي، لیس لوقعتها کاذبه، نو هیڅوک به د هغې د واقع کیدو دروغ ګډونکی نه وي، څوک به دروغ نشي ګڼلی. خافظة الرافعه، هغه به ښکته کوونکې او پورته کوونکې وي. اذا رجت الارض رجا، کله چې ځمکه به په هغه وخت کې یو دم وخوځولی شي. وبست الجبال بسا، او غرونه به په داسې شان میده میده کړی شي. فکانت هباء منبسا، چې خورا وره دوړه به ترې جوړه شي. قیامت به الله رب العزت په داسې شان باندې په موږ او تاسو راولي. همدارنګه الله رب العزت په صورت تکویر کې
د آخرت د ورځې د وحشت نقشه داسې بیانوي اذا الشمس کوورت کله چې لمر ونغښتلی شي و اذا النجوم انکدرت کله چې ستوري تت او خواره واره شي و اذا الجبال سیرت کله چې غرونه وخوځولی شي. الله به د غرونه داسې میده میده کړي لکه څنګه چې تاسو ته د مر په وړانګو کې ذرات ښکاري. همدارنګه الله رب العزت په صورت انفطار کې فرمایي اذا السماء انفطرت کله چې آسمان وچ وي و اذا الکواکب انتصرت کله چې ستوري خواره واره شي و اذا البحار فجرت کله چې سمندرونه وشلیږي و اذا القبور بعثرت کله چې قبرونه پرانستل شي علمت نفس ما قدمت و اخرت هغه وخت به هر څوک په خپلو لومبنیو او وروستنیو عملونو وپوهیږي چې ما څه کړي وي. معاذ الله د آسمان چاودل، د ستورو تیاره کیدل او د سمندرونو او د سینونو یو ځای کیدل څه ډول ورځ به وي کله چې انسانان له قبرونو څخه راپاڅیږي. یو وارې خو دا تصویر په خپل زړه کې ځای په ځای کړئ، دې نقشې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ، د آخرت نه وویرېږئ، نیکو عملونو ته مخه کړئ، کنې هغه ورځ به ډیره سخته وي په موږ او تاسو باندې. همدارنګه الله رب العزت په صورت زلزال کې فرمای اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې ځمکه په خپل ټول قوت سره وخوځولی شي و اخرجت الارض اثقالها او ځمکه خپل دننه ټول پیټي را وباسي او ټول د باندې وغورځوي. وقال الانسان ما لها انسان به وایي چې په دې څه شوي دي. یومئذ تحدث اخبارها په هغه ورځ به خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي، ځمکه به ټول حالات وایي. بان ربک اوحی لها ځکه چې ستا رب به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت کې ور وګرځي تر څو چې د هغو عملونه هغو ته وښودلی شي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یراه بیا چا چې یوه زره قدر نیکي کړي وي وبی ګوري. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یراه او چا چې یو زره قدر بدي کړي وي وبی ګوري. که د یو زره نیکي کړي هغه به هم ویني او که د یو زره بدي کړي هغه به هم ویني. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راځئ چې الله ته متوجه شو، د الله په حکمونو او د الله په اوامرو باندې عمل وکړو تر څو چې الله رب العزت د هغې سختې ورځې د وحشت او د حیبت نه موږ او تاسې وژغوري او په امان کې مو خپل حضور ته ودروي. همدارنګه الله فرمای القارعة ما القارعه هغه ستره پیښه څه ده هغه ستره پیښه. وما ادراک ما القارعه ته څه پوهیږې چې هغه ستره پیښه څه ده. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي. وتکون الجبال کالعهن المنفوش او غرونه د رنګینو ډنډس شوو وړیو غوندې شي چې ذرې یې پورته کیږي. واقعا درنو اوریدونکو سخته ورځ ده، ډیره د وحشت ورځ ده. راځئ د آخرت ویرې ته د الله رب العزت د خاصو بندگانو په شان خپلو زړونو کې ځای ورکړئ تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي او د هغې ورځې د وحشت او د حیبت نه موږ او تاسو وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه په قیامت کې چې اول قضا پر کېږي دا شهید دی و الله ته حاضر کیږي. نعمتونه به د خدای ورته یادیږي له طرفه د الله به دا سوال کیږي له طرفه د الله به دا سوال کیږي. ستا به کوم عمل و ما ته منظوریږي د شهید لخوا به داسې ویل کیږي. ټول محشر به هم د ده په حال خبریږي. ډېر مایوسه او پریشان به معلومیږي چې قاضي په هغه ورځ قهرمنان وي د شهید لره به دارنګه ګویان وي. د قیامت په ورځ به درې کسان پریشان وي
په ژړا به دوزخونو ته روان وي عملونه به عبس ډېر به ناتوان وي شرمنده به د محشر پر میدان وي شرمنده به د محشر پر میدان وي. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت معرج کې 6 آیت نه تر 14 آیته پورې فرمایي انهم یرونه بعیدا دوی خو د آخرت ورځ او د قیامت ورځ لرې انګیري ونراه قریبا او موږ یې نږدې وینو یوم تکون السماء کالمهل هغه عذاب به په هغه ورځ وي په کومه ورځ چې آسمان د ویلو شوو مسو غوندې شي او غرونه به د رنګینو ډانډس شوو وړیو غوندې شي ولا یسألو حمیم حمیما او هیڅ یو صمیمي دوست له خپل صمیمي دوست نه پوښتنه ونه کړي یبصرونهم یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودلی شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب څخه د ژغورل کېدو لپاره په فدیه او جریمه کې خپل اولادونه الله ته مخکې کړي او د عذاب نه ځان خلاص کړي نشي خلاصولی وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه خپل اولادونه خپله میرمن خپل ورور خپله ډیره نږدې کورنۍ ورکړي چې هغه ته پناه ورکوونکې وه او د ځمکې د مخ ټول خلک او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي خو الله وایي کله نن خو په دنیا کې د اولاد لپاره د ښځې او د خپلوانو لپاره لاس په رشوت او په سود او په حرامو پورته کوي هلته به دا غواړي چې یا الله دوی ټول په جهنم کې وارته ما خلاص که خو د خلاصېدلو ځای هلته بیا نشته همدارنګه الله رب العزت په سورت عبس کې 34 آیت نه 38 آیته پورې فرمایي یوم یفر المرء من اخیه هغه ورځ چې بني ادم تښتي له خپل ورور نه و امه و ابیه او خپل مور او خپل پلار نه و صاحبته و بنیه او خپل میرمنې او خپلو اولادونو څخه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه له هغو څخه به هر یوه په دې ورځ داسې حالت راشي چې د هغه به له ځان پرته بل هیڅ چاته پام نه وي وجوه یومئذ مسفره ځینې مخونه به په دې ورځ رڼانه ځلیږي رڼا به لري همدارنګه الله په صورت یاسین کې 51 آیت نه تر 52 آیته پورې فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون بیا به یوه شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل رب حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون په وارخطایي سره به ووایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو راپاڅولو دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه دغه سخت حالت دی د آخرت ورځې او د قیامت د ورځې چې الله رب العزت په خپل کلام کې بیان کړي الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د آخرت ویرې ته ځای ورکړي تر څو خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو او هغه سخته ورځ زموږ رب په موږ باندې اسانه کړي همدارنګه الله رب العزت فرمایي په صورت مرسلات کې 29 آیت نه تر 34 آیته پورې انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون زی اوس د هماغه شي خواته چې تاسې هغه دروغ ګاڼه انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب زی د هغه سوري خواته چې 3 څانګې لري لا ظلیل ولا یغنی من اللهب د دوزخ د لوګي سوري له 3 خوا چاپیر نه یخوونکي او نه د اور د لمبو مخه نیونکي انها ترمی بشرر کالقصر هغه اور به د ماڼیو غوندې غټ غټ بڅرې غورځوي کانه جمالة صفر چې د الوتلو په وخت کې به داسې ښکاري ګواکې چې هغه ژیړ اوښان دي تباهي ده د هغې ورځې دروغ لپاره لکه چې الله وایي ویل یومئذ للمکذبین الله رب العزت په کلام کې د آخرت جنت او دوزخ حالات په بېشمېره ځایونو کې په مختلفو طریقو سره بیان شوي دي چې د دې ټولو بیانول په یوې خپرونه کې امکان نه لري
خو زه به د دې خپرونې په پای کې د زمر د صورت یو جامع او مؤثر بیان تاسو ته وړاندې کړم او نننۍ خبرې پای ته رسوم. الله رب العزت په صورت زمر کې 88 آیات نه تر 82 آیته پورې فرمایي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. په هغه ورځ به شپېلۍ پوکړی شي او هغه ټول چې په آسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي پرته له هغوی چې الله د هغو ژوند غواړي. بیا به یوه بله شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول راپاڅېږي او ګوري به وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ځمکه به د خپل رب په نور سره ځلانده شي، د عملنامو کتاب به کیښودلی شي، پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړی شي، د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړی شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي. ووفیت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما یفعلون. الله فرمایي هر چاته به هر څه عمل چې کړی وي د هغه پوره او بشپړه بدله ورکړی شي. خلک چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. له دغې فیصلې وروسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او په دروازه کې چې کوم کارکوونکي دي هغوی ته به ووایي چې آیا تاسې ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې رسولان نه و راغلي چې هغوی تاسې ته ستاسې د رب آیتونه اورولي وی او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم وینئ. هغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه. د الله رب العزت له طرفه به ورته ویلی شي قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. د الله رب العزت له طرفه به ورته ویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې دلته اوس تاسې همیشنۍ استوګنه ده. ډیر بد استوګن ځای دی دا د متکبرینو او د کبر کوونکو لپاره. ګورئ درنو اوریدونکو چې الله رب العزت په خپل کلام کې د آخرت احوال څنګه بیان کړي دي. دا د دې لپاره چې موږ د الله دین ته متوجه شو، خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خدای به وایي چې دروا